همدارنګه د ټاپ پروژه چې دا یوه ډېره مهمه پروژه ده چې په دې کې به افغانستان او پاکستان له ترکمنستان څخه برخه اخلي. په دې برخه کې تخنیکي کمیټې جوړې شوي او چارې د تخنیکي اسنادو او د روډمپ په ښه توګه سره مخې ته روانې دي. نو انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به په دې هکله هم یو ښه زیری ولرو. تازه خبره هغه دا ده چې موږ له ازبکستان سره د یو بل نوي 500 کیلو وټ لاین چې په دې لاین کې به موږ 1000 میګا واټه برېښنا له ازبکستان څخه د 10 کلو لپاره اخلو. هغه تخنیکي موضوعات او مالی تحلیلونه اقتصادي تحلیلونه ټول بشپړ سوي دي چې 13 ورځ اخري مجلس د ما د ترکمنستان د انرژي له وزیر صاحب سره ټلیفوني مجلس و او موږ اخري موضوعات ټول د اعلی قدر ملا صاحب برادر اخوند او همدارنګه د شرکتونو د ادارې درون مشر بلال مولوي صاحب دوی له خوا څخه موضوعات ټول تایید سوي منظور سوي او په نږدې راتلونکي کې به یو لوی قرارداد له دوی سره امضا شي چې دغه 500 کیلو وټ لاین به کابل ارغندۍ ته له ارغندۍ څخه بدخاک ته او له بدخاک څخه به ننګرهار شیخ مصري ته چې هلته به هم یو ډېر لوی سب سټیشن جوړیږي. خو البته له کابل څخه به ننګرهار ته 220 کیلو وټ لاین چې ډبل کنډکټور چې تر 600 میګا واټه برېښنا د انتقال ظرفیت په لري او دا به انتقالیږي. د کاسازر پروژې په هکله قدرمن مولوي صاحب معلومات ورکړل، خو زه غواړم چې یوه خبره پکې زیاته کړم، هغه دا ده چې د دې پروژې چارې په ټپه ولاړې وې او دلته 2 قراردادي شرکتونو کار نه کو. بالاخره د برېښنا شرکت د رهبري او د شرکتونو د ادارې د لوی ریاست د هلو ځلو په نتیجه کې دغه شرکتونه دې ته وادار شول چې اوس عملاً په ساحه کې کار شروع کړی او د دوی هغه 40 میلیونه ډالره قرض معادل د 2.8 میلیارد افغانۍ کې دغه قرضونه ورکول سوي او دوی اوس عملاً په ساحه کې کار کوي. د دې ترڅنګ که زه ووایم چې په 1440 کال کې د شاوخوا 4 میلیارده او 635 میلیونه افغانیو په ارزښت د 190 بېلابېلو برېښنایي تجهیزاتو لپاره تقریبا تړونونه لاسلیک سوي دي چې په دې کې ډېره برخه د برېښنا د شبکې په رغولو باندې د برق رساني په موضوعاتو باندې دا مصرف سوي دي.